د کاروان مومن صاحب غزل دی چې اوښکې مې پټې کړمه مخ ته رومال ونیسمه اوښکې مې پټې کړمه مخ ته رومال ونیسمه او زه چې له کټه راپاسمه دیوال ونیسمه اوښکې مې پټې کړمه مخ ته رومال ونیسمه زه چې له کټه راپاسمه دیوال ونیسمه او که چېرته دا مسلماني وي ماشومان یې وژل که چېرته دا مسلماني وي ماشومان یې وژل بیا خو به لاسو کې جنډه د دجال ونیسمه که چېرته دا مسلماني وي ماشومان یې وژل بیا خو به لاسو کې جنډه د دجال ونیسمه او شعر دی چې دا د ایمان کمزوري هم د ستا په مینه شک دی دا د ایمان کمزوري هم دا ستا په مینه شک دی که ستا دپاره په پالي باندې پال ونیسمه او ټکلی وخت د وعدې راشي خو چې ته رانشي ټکلی وخت د وعدې راشي خو چې ته رانشي او وایم چې وانه وړي نو ستن د ګړیال ونیسمه ټکلی وخت د وعدې راشي خو چې ته رانشي وایم چې وانه وړي نو ستن د ګړیال ونیسمه او غزل یې دی چې نیمه شپه وي بندې ټولې دروازې وي نیمه شپه وي بندې ټولې دروازې وي د امید ډیوې نه بلې وي نه مړې وي او ستا وعدې منل دي د دې دواړو کاروان صاحب وایي چې ستا وعدې منل دي د دې دواړو د هندوانو ودیره وي د مار خپې وي او اوس د هغه چا په خوا هم نه تیریږم چې ته کوم سړي په لاسو کې تسبیح وي او دا یو سوال به د الله نه هلته کومه چې جنت کې د پښتو او پښتنې وي دا یو سوال به د الله نه هلته کومه چې جنت کې د پښتو او پښتنې وي پازغنه لار جامې روغې ساتل دي د جومات په لاره ډېرې میکدې وي او یو د مینې نه مقدار نه پیمانه شته نور د هر یو شي مقدار وي پیمانې وي او په کوم در مې ستا غوښتنه کړې نه ده که جومات وي که مندر وي که ګرجې وي او ستا کاروان مومند په دغه نه پوهیږي ستا له وخته کله ځان سترګې سرې وي او ستا وعدې منل دي د دې دواړو د هندوانو ودیره وي د مار خپې وي